ملګرو د کرکټ په ډګر کې ډېر زبردست خبر ده. هغه لوبغاړي چې ډېر کم وخت کې د نړیوالو په زړونو کې مینه پیدا کړه، په نړیوالو یې ځان وپېژنده چې موږ خو هم استعداد لرو. خدای دې دوی نور هم وځلوي. ملګرو راځئ چې دا زبردست خبر څه ده، راځئ چې ویډیو وګورو. درنو لیدونکو السلام علیکم، جوړ په خیر. د بنګلاديش پریمیر لیګ یا بی پی ایل سیالیو کې دا ځل افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي چې د راتلونکي ډسمبر په میاشت کې به ترسره شي. د بنګلاديش غوره لیګ د بولۍ مراسم تېره ورځ ترسره شوه چې 409 بهرني او 180 کورني لوبغاړي پکې خرڅلاو ته وړاندې شو چې بېلابېلو لوبډلو د خپلې خوښې لوبغاړي خپلو لوبډلو ته واخیستل. په دغه بولۍ کې د افغانستان نجیب الله زدران، رحمان الله گربز، حضرت الله زازی، محمد نبی، مجیب الرحمن، شفیق الله شفاق او نوین الحق بېلابېلو لوبډلو خپل کړل. نجیب الله زدران چې د میډل آرډر توپوونکی دی او دا وړتیا لري چې اوږده شاټونه وهي او ښې منډې ترلاسه کړي، د کهلنا ټایګرز لوبډلې له لورې واخیستل شو. همداراز دغه لوبډلې ځوان وکټ ساتونکی او چټک توپ وهونکی رحمان الله گربز هم واخیسته. رحمان الله گربز چې په 20 وریځو لوبو کې ډېر ښه ځلېدلی دی او تېره ورځ د ویسټ انډیز پر وړاندې هم په زړه پورې توپوهنه ترسره او افغانستان ته یې بریا ور په برخه کړه. حضرت الله زازی بیا بل هغه چټک توپ وهونکی دی چې په 20 وریځو سیالیو کې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړې ده. نوموړی د راجشاهي ریالز لوبډلې د راتلونکي سیالیو لپاره له خپلې لوبډلې سره یو ځای کړ. د کرکټ د نړۍ 20 وریځو لوبو په درجه بندۍ کې لومړی مقام درلودونکی الراونډر محمد نبی چې په توپ اچونه او توپ وهنه دواړو کې ښه وړتیا لري د رانګپور رینجرز لوبډلې له لورې واخیستل شو. د 20 وریځو دویم مقام درلودونکی توپ اچونکی او د یو ورځنیو دریم مقام درلودونکی افغان ورو توپ اچونکی مجیب الرحمن بیا د کومیلا واریرز لوبډلې په خپله لوبډله کې شامل کړ. همداراز چټک توپ وهونکی او وکټ ساتونکی شفیق الله شفاق او ځوان توپ اچونکی نوین الحق بیا د سیلیهټ تینډر لوبډلې له لورې اخیستل شوی دی. د یادولو ده چې د بنګلاديش غوره لیګ سیالۍ د راتلونکي ډسمبر میاشتې په 11 نیټه پیلېږي. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې د کرکټ له هرې تازه ویډیو څخه ځان خبر کړئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.